ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دغه ربيع الاول په میاشت کې د سیرت په حواله او سو بیان مې وکړل او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات هم د ربیع الاول په میاشت کې شوی دی. څنګه د پیغمبر علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې بعضې داسې نښې ښکاره شوي وي چې د هغې نه د حضور پاک د دنیا راتلل معلومېدل. دغه رنګې د هغې د وفات هم د دنیا د تلو د سفر هم څه بعضې نښې او بعض علامې ښکاره شوي دي، لکه حجة الوداع چې د حضور پاک اخیری حجم او د فرضیت نه پسې لومبی حجم. حج چې کله فرض شو نبی علیه السلام دغه یو حج کړی دی او مکه مکرمه کې که حجونه ډېر کړي دي خو هغه مخکني د فرضیت نه مخکې. نو حجة الوداع کې دا آیت نازل شو، د عرفې ورځ و، د جمعې ورځ وه، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. دا یو اهم اعلانو چې ما ستاسو دین نن پورا برابر که مکمل شو. د پیغمبر د راتلو مقصد خو دقی چې خلقو ته د الله دین ورسوي. نو دا یو اشاره شو د نبی علیه السلام د وفات کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا دنیا دا راتلو دا بعثت کم مقصدو اغا پورا شو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ دیر پارا لے گلے دے چھے اسلام پٹولو دینونو غالب کی اور دا اسلام غلبہ و حقانیت خلقو تا خکارشی اغا ہدایت دین حق و دا اسلام غلبہ اغا مکمل شو. اسلام خور شو، دا خلقو پا نظر کے دا نور دینون نفرت پیدا شو اور دا اسلام غلبہ و حقانیت پاغا زمانہ کی پٹولو دینون راغی. دین دا احکام پا بنیاد، دا عقائد پا بنیاد، دا اعمال پا بنیاد، دا معاملات پا بنیاد او چې څومره د انسان اجتماعي انفرادي ضروریات دي په دغه ټولو لحاظ دین مکمل شو او داسې شی پاتې نه شو چې انسان هغې د دنیا د ژوند یا آخرت د ګټې ذریعه وي او هغه دې نیمګړې پاتې شي. عبادات مکمل شو، بعث نور به نه زیاتېږي.
عقاید چې څومره خلکو ته ښکاره شو او چې څومره معاملات اعمال تر د میراث د احکاماتو پورې د انسان د ژوند او د مرګ او د انسان د مال د ویشلو تجارتي هر څه چې حضور پاک څه مقصد له الله را لېږه برابر شو. واتممت علیکم نعمتی، الله وی دا دین زما لوی نعمت ته همې در باندې پوره کړه. غټ نعمت د نعمتونو نه دین دی، ولی د دې دین په ذریعہ ته الله ته به نږدې کېږي او جنت ته به ځې او د دوزخ نه بچ کېږي. دا نعمت په در باندې پوره کو. او وردیت لکم الاسلام الدین، او تاسو له چې کوم دین ما غوره کړ د هغې نوم درته ما په خپله مقرر کړ چې هغې ته اسلام وایي. نو دا نښه شو د حضور پاک وفات ته چې د علیه السلام د راتلو مقصد د دین پوروالی هغه وشو. بیا نبی علیہ السلام اعلان وکړ خذوا عنی مناسککم، مانا دا حج طریقی زده که لعلی لا حج بعد عامی هذا، ممکن دا چې دین پس زبل حج نکم. نو مانا چلون زده که گواره ځکه دا حج دا چلو طریقه بے زمانه بیا دا بل چانه نشه زده کوله، دا نقلی سیزونه دی په عقل نه معلومیږي. نو مانا زده که نو چې کوم اکابر صحابه هغې پیشو لعلی لا حج بعد عامی هذا، ممکن ده چې دې کال نه پس بل حج او نکم. پوه شو چې پیغمبر علیہ السلام دا خبر وکړم دی کې څه چل دی، دا د حضور پاک اخیری حج دی. او واقعي مغسو شو د دغه اعلان او د حج نه پس د نبی علیہ السلام تقریبا 81 کال پس وفات، 81 ورځې پس وفات شو. 81 دن دا د دې په منځ کې تیر شوی. ربیع الاول دا پا د ربیع الاول دا اعلان چې کېده د ذوالحجې 9 تاریخ، 9 تاریخ ته ذوالحجې. نو ذوالحجه ورپسې بیا څه ویل کېږي محرم، بیا ورپسې سفر، او بیا ربیع الاول 3 میاشتې شوې. نو 3 میاشتې 80 ورځې شوې. زه خطا شم، 81 تقریبا 1 یا 2 ورځې د دې په منځ کې فاصله وه. 1 یا 2 ورځې پس نه 3 میاشتې څو جوړېږي؟ 90 دن جوړېږي. نو دا اعلان د ذوالحجې په 9 شوی. نو ذوالحجې پسې محرم 9 پورې 1 میاشت شوه، د سفر 9 پورې 2 میاشت شوه، او د ربیع الاول د 9 پورې 3 میاشت شوه. نو 3 میاشتې لس کم 100 ورځې شوې که نه، یعنی 2-3 ورځې د پاسه 3 میاشتې پس د دې نه نبی علیہ السلام وفات شو. بل دا آیت صورت نازل شو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. کہ دا صورت کله نازل شو، بعض علماء وی چې پورا غون اخیری صورت نازل دی. نو هغه هم دا دی کہ دا صورت کله نازل شو، نو نبی علیہ السلام تعالی وی ما د سره مدد وکړه، مدد زما راغی او مکه مکرمه فتح شو. او ته خلق اینه چې ډلې ډلې په اسلام کې داخليږي. مکه چې فتح شو دا خلق به جوق در جوق ډلې په ډلې راتلل او مسلمانې دل با. نو بیا ته څه کوه؟ بیا فسبح بحمد ربک واستغفره، د خدای تسبیحات اوس باقی وایه او استغفار وایه انه کان توابا. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک دغه روزو کې ډېر زیات تسبیحات له زور ورکړ. تسبیحات به وي او استغفار به وي او ذکرونه او لا اله الا الله، دا چې خاص کوم اذکار دي دې له پیغمبر علیہ السلام زور ورکړ. د دې نه بعضې صحابو دا معلومه کړه چې د نبی علیہ السلام مبارک نیټه نږدې ده. حضرت ابن عباس د عمر نه کم، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به د خپل مجلس کې کېناو، حالانکه په هغه مجلس کې به اکابر صحابه هم ناستو، مشران سپینګري. عبدالرحمن ابن عوف اعتراض وکړ، سعد ابن ابي وقاص اعتراض وکړ، وی د پشان خو زمونږ بچی دی، زمونږ نوسی دی، نو دې ته مونږ سره یو ځای کېنئ، دا کشر هلک ولې مونږ سره په مجلس کې یو ځای کېنئ؟ عمر صاحب ورته وی تاسو ته پته ده، وی دا ودرېږه وجه به درته اوس ورته نه کوم، بیا به درته ووایم. ابن عباس صاحب یو ځل ما پسې سوال جواب وکړو، وی د پوه شوم چې سله مې بلي،
وی دغه کابر صحابه ناستو مشران سپینګیري د حضور پاک نږدې او وی زه خو کشرم زه وبللم وی ما ته وی چې وی نبی حضرت عمر دا آیت وی سورت وی اذا جاء نصر الله والفتح وی ځای کنه دې سورت متعلق تاسو سوای نو چاوی چې دې کې خدا په الله امداد ته اشاره ده، چاوی د مکه مکرمه فتح ته اشاره ده، چاوی نبی علیہ السلام ته خدای پاک وی چې استغفار وایو تسبیحات وایو. وی ابن عباس استا نظریه ده ستا د دې صورت متعلق څه سوچتے هغه کشرو وی هي اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې کې د پیغمبر علیہ السلام وفات ته اشاره ده. بس صحابه پوښ عمر وی امام دغه سوچتے چې کم ستا سوچتے. ابن عباس د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړو، لوټه وته یو ځل کې خود د اوبو تپوسو که حضور پاک وی دا لوټه چې خود دا وی د ابن عباس دعای ولو کړه پسره ولا لاس راخ کو اللهم علمه الكتاب والحکمت خدای دل د قران علم ورکه او د قران په مقاصد او په احکامات پوهه ولا ورکه خدای ولا پوهه ورکړو. نو د دې صورت نن باز علماء دا معلومه کړه چې د نبی علیہ السلام وفات نږدې دی او جبریل علیہ السلام په رمضان کې راته او نبی علیہ السلام ته به قرآن اورو دور به ورسره کو چې کومه حصه د قرآن به نازله و د هغې دور. حضور پاک فرمایي وی په دې کال جبریل راغی دوه ځله زمو د هغه قرآن واورېده، دوه ځله دور وشو او په نورو میاشتو کې په رمضان کې به 10 شپې اعتکاف کو او په دې کال کې په رمضان کې 6 شپې اعتکاف وکړو. دینم اندازه معلومه شوه چې د نبی علیہ السلام مبارک د تلو ټیم برابر داسې نورې نښې وي. به هر کیف حضور پاک بیماری سوا سرخوږی یو جنازه و د انصارو د هغه جنازې نه چې واپس شو نو عایشې بیبي کره لاړ نو عائشہ وی وارأسا داغی سر خوگیده سر میں خوگیگی. نبی علیہ السلام او فرمائل بل و انا وارأسا بل و انا وارأسا عائشہ زما سر خوگیگی. او بیاوتا حضور پاک خو خوشتبم و خوشتبی بے کولا نبی بی عائشہ تے او فرمائل وی عائشہ وی فکر مکوا وی کستا دا سر خوگیگی او تو سر میں ماتیگی او تا دا سر خوگی نا ملشوے کنا نوی تو خو بختوره زبا در باندې جنازه وکما خخبه د کم جنازه به در باندې وکما هغه خزی خوم عجیبی کنه نو هغه وی وی دقه امام وی چې زما مرګ دی خوښ دی زما مرګ دی خوښ دی او چې زه مړه شم نو مازدیګر به زما په ځای بله ښځه راکورته ما کوټې ته راوستي. اوس هم داسې ښځې وی کنه وی په سړو څه اعتبار دی وی د ښځې جنازې پسې چې رواني نو نظر یې په پردو کوڅو کې منډې وی چې دا د غسل اوبه بیا کله وچېږي چې د بله ښځه راولم. نو عایشه بیبي ورته همدقسې وی وی چې وی ته ځکه چې زما په مرګ خوشحاله او چې زه مړه شم که نه نو فوراً به د شپې له بیا زما کوټې ته سهار له به زما کوټې ته بله بیبي به دې راوستي. حضور پاک وفرمایي نه عایشې داسې نه ده خو ته به د سرخوږي نه جوړه شي الله به دې جوړه کړي او ممکن ده دا زما خیري بیماري وي. د انصار یو ښځه ناسته وه بچی یې مړ شوی عایشه بیبي ورته وایي وی صاحب دا یو ښځه ده او ماشوم یې مړ دی او غمجنه او پریشانه رتاله راغلی ده. نو حضور پاک تسلي ورکړه وی چې د کم انسان 3 ماشومان مړه شي او مور پلار پې صبر وکړي الله به جنت ورکړي. وی صاحب که 2 د چا مړه شي حضور پاک ته به وحی راتله تدریجي دې کې هم د الله حکمت و چې داسې رو 3 بیا 2 بیا 1 نو امت به خوشحاله شي چې د پیغمبر علیه السلام او د عایشې په مطالبه الله احسان وکړو. وی که 2 مړه شي وی که 2 بچي هم د چا مړه شي الله او دې په صبر وکړي مور او پلار الله به جنت ورکړي. دا ښځې خو یو بچی و وی صاحب که یو بچی د چا مړ شي وی که یو ماشوم هم مړ شو نابالغه مور پلار په صبر وکړي الله به جنت ورکړي. نو د عایشې خو خپل بچي نو وی صاحب که د چا بچي نه ماشوموالی کې بچی مړه نشي حضور پاک فرمایل وی د ټول امت لپاره زه اخرت ته تلونکی یم زه یم که نه
بچے مړ نشو زیم زما وفات څوک ځان ته را مخکې کی او په هغې صبر وکي الله به دلم جنت ورکي. یا موفقه اے خلقو سره خیر ښېګړه کوونکې عایشې تا دې ګوره څومره فایده امت ته په دې یو تپوس کې ورسېدله. نو سرخوږي په هغې او سرخوږي سره پې تبه راله او سخته تبه وه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي ویده چې ورننوتم د حضور پاک په تندي مبارک مې لاس کېښود وجود یې خوټ کېدله تبې نه. مې صاحب ستا خو ډېره زیاته تبه ده. وی او زما ته تبې تکلیف دومره ډېر دی لکه تاسو که چې 2 کسه نه جوړه شي. په ما د 2 کسو د تبې زور دی. ولې اجر مې زیات دی، اجر ډبل. دینا معلومیږي چې په انسان تکلیف راشي، بیماری راشي، نو کدی ګناهګار الله په ګناه راځي او کدی داسې وي چې د ګناه نی نو الله د هغې اجر د لوړو مرتبو په شکل کې ورکوي. نو حضور پاک خو الله د ګناه نه پاک پیدا کړی دی. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مخکې وروسته هر څه الله بخلي دي. نو د پیغمبر علیه السلام په بیماری د هغه درجه او مرتبې چې نور هم الله اوچتوي. ویو پا ما چه بیماری و تب رازی نو زما د تب ڈبل زور مال رازی لکه 2 کسو د تب زور مال رازی. تب شروع شوا. دی درمیان کے بم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزل تب جمعت تب تب وا سری خوگی دا خو بیا بم منزل تب. یو صحابی فرمائی منزل دا سی حالت کے رہو تا چه سر مبارکی پا صادر تڑلیو. بعضی وقت سر خوگیگی کنا نو سر پا صادر باندې کلک اتڑی وی سر مبارکی پا صادر تڑلیو. اخیری منز نبی علیہ السلام دا زیارت پر ما خام کردی دی دینا پس یو منزل صرف اتی دی. زیارت پر باندې ما خام اخیری منزو کا او چکل دا ماسخوتن دا منزل ٹیم شو نو بیا بیانو تاوی یو غٹ لو خیروڑی او پا ما باندې دا او مشکون نو براوا چوی دا سه مشکونه چې سپړدلی شوي نی او بیا پې واچولې نو چې کله پاسېده نو بې هوشه شو. نو چې کله هوش کې راغی نو تپوس یې وکړه مونځ شوی دی که نه؟ وی نه صاحب لا هم خلک ستا انتظار کوي. وی په ما بیا اوبه واچوی بیا پې اوبه واچولې چې بیا پاسېده نو بیا بې هوشه شو. بیا تپوس وکړه مونځ شوی دی که نه؟ وی نه صاحب خلک ستا انتظار کوي. وی بیا را باندې اوبه واچوی بے پی دا پاسو بواچولے چی بیا پاسے دا بیا بے ہوشا شو. چی بیا کل پا ہوش کے راغ پرکالی ختم شوا وی منز شوی دا صلی الناس خلقو منز کرے دے ام لا وی لا ہم ساستے انتظار کی دا اللہ رسولا. وی خواہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر تا حکمو کے جو خلقو تا منزو کی. عائشہ صدیقہ فرمائی بخاری شریف کے حدیث تھے وی ما وتوی چی ان ابا بکر رجل اسیف لا یقوم مقامک. اگر دیر نرم دل دی رقیق القلب زڑی نرم دی او جالی او بیا ستا پا مسلا پا دی بیمارے کی چتا ستا پا مسلا ادری دلی شی نو دی جالی جڑا والا ورزی نو سیب مر عمر تا حکم اوکا فلیصلی بالناس چی خلقو تا منزو کی انشی ادری دی ستا پا مسلا. حضور پاک بیاو فرمائل مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس ابو بکر تا حکم اوکے چی خلقو تا منزو کی. عائشہ صدیقہ داغی خو پلارو او بخاری کی بل دے رازی وی ما وی چی کدما پلار دا پیغمبر علیہ السلام پا مسئلہ ادرے دا او پا دی بیمارے کے حضور پاک وفات شو نو بیا بخلق وی چی ابو بکر سپیرو او ټول عمر با ابو بکر د خلکو بدی شي وی بچ کدی په مصلی نه ولا نو دا نبی علیہ السلام به نه وفات شوی. نو ما دا سوچ کو وی زه خبرو ما چې داغه په مصلی سوک داغه په جون ادریږي نو هغه سره به خلک ډیره زیاته مینا کوي خلق په ډیر زیات خوخ کی وی دې نه خبرو. وی بیا می وته وی چې د الله رسول ابو بکر کمزور دی پزړه او دی جړات نه نشي صبرې دی نو عمر تا حکمو کا وی بیو فرمائل چی مرو ابا بکرن ما تا بالخصوص وی موری ابا بکرن ابو بکر تا حکم کوا وی حبسی تا میں ہوئے حضرت حبسی تا ام المومنین تا نا عمر لور تا چی تور تا ہوا ہے چی عمر تا ہوئے نوی حبسی و تا ہوئے اللہ رسول ابو بکر پزل نرم دے او عمر بمنزو کی دا ما پلار وی پدی نبی اسلام غصہ شو
ان کنتن تاسو اقا صواحب یوسف د یوسف علیہ السلام د زمانه خزه تاسو د لاسه یوسف علیہ السلام ته تکلیف خزو د لاسه نو رسیدلې ما د تکلیف ولې راکوي د ما خبره نه منه او بیا زور سره وی چې مرو ابو بکر ته حکم وکړي. اتفاق دو یو کتاب لیکلی دی او سیرت چې ابو بکر صدیق چې کله حضرت بلال ته پته ولګید ابو بکر ته وایا نو دغه وخت کې حضرت دا یو تاریخ لیکلی حضرت ابو بکر په موقع نو وای نو هغه حضرت عمر ته وی چې ابو بکر خو نشته په موقع ته تمخ کې شو دا منستوکا عمر منځوکا چې څنګه منځوکا پیغمبر سم پوي شو تاسو کو ومنځ چاو کو منځ عمر کو تاسو ته معنی چې ابو بکر مخ کې تاسو ولې ابو بکر مخ کې نه کو بیا حضرت عمر فاروق جلل بلال ته بلال خضر سره ونکړل چر کله پیغمبر علیه السلام نوم د ابو بکر غشته نو زباته دی ولې د مانځوي دغه منځونه بیا د نبی علیہ السلام په عدم موجودګۍ کې حضرت ابو بکر صدیق وکړل دا دغه خلافت تم یو ګوره اشاره ده منځونه حضرت ابو بکر صدیق وکړل څوارلس ورځې د پیغمبر علیہ السلام ټوله بیماری وه د زبرګې په 28 تاریخ باندې نبی علیہ السلام دغه سفر په 28 تاریخ علیہ السلام بیمار شوی او 19 منځونه نبی علیہ السلام په کور کې ځان لکړي دي ځکه د بیماری په دې ورځو کې چې تر څو طاقت و جماعت ته به ته او چې کله بیا وجود کمزور شو نو بیا جماعت ته نشو تللی نو 19 منځونه نبی علیہ السلام په کور کې ځان لکړي دي په دې 14 ورځو کې باقی د جمع کړي دي یو موقع کې صحابه کرام رالل او حضور پاک ته وی چې د الله رسوله صحابه جاړي جماعت کې او خصوصا انصار ډیر جاړي د مدینه انصار دې په دې ټولګي ناشتي ولی جاړي وی چې مونږ ډیر ورځې شو د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک ونه لید نو صحابه دې په دې ټولګي جاړي او بیا انصار ډیر جاړي نبی علیہ السلام وی ښا په مو براواله او ما بوزي اوچت مې کې جمعات ته مې بوزي او به په پاسه واچول چې به واچولې او جمعات ته اوچت ک بویا ته کور کې دنه یو طرف ته حضرت عباس وګا ورکړه او بل طرف ته حضرت بریری وګا ورکړه او چې د جمعات د کوټې د دروازې نه بار ک نو ال کې حضرت علی بار ولاړو نو بریری هغه خپل وګا د نبی علیہ السلام علی صاحب ته حواله کړه نو یو طرف ته حضرت عباس وګا ورکړی و د ترخ مبارک کې او بل طرف ته حضرت علی وګا ورکړی و حضور پاک کې دومره سکت نو چې حدیث ته بخاری کې راځي د خپې و پس راخ کې شو نو د غټه ګوتې پزمکه یو کرخه جوړه کړه په مبارک نه شو چتولې چې څنګه راغی او داسې وخت کې را دن نشو چې حضرت ابو بکر صدیق په مانځه ولاړو جمع باندې ولاړو هغه چې څنګه پوه شو نو نبی علیہ السلام ورته اشاره وکړه چې مرستو کېږه په خپل ځای ودرېږه لیکن هغه بیا مرستو شو رارستو شو او نبی علیہ السلام لاړ او د حضرت ابو بکر خوا کې ګس طرف ته کېناو نو پیغمبر علیہ السلام با الله اکبر وی ابو بکر باغ الله اکبر خلقو ته په زور رساو نو سره خوا کې ولاړو جمع شو چې جمع کلو شو وی ما په منبر کې نه وی په منبر کې نو دا اخیری خطبه الوداع وتوي د پیغمبر رسم اخیری تقریر بس د زیارت ورځ ده نبی علیہ السلام دینه پس بیان دی راوته چې څنګه تقریر کوو په تقریر کې یو څو ضروری خبره وکړي یو بار خبره کړم به دا وکړه الصلاه د مونږ خیال وساتئ مونږ پټول عبادتونو کې ګورېرونو ډېر اهم عبادت دی نه دی وکړه زکات خبره وکړه نه د روزي خبره وکړه نه د حج خبره وکړه حالانکه عبادتونه ډېر دي لومبه خبره چې مبارک خلې نو باسي الصلاه منز پکوي او د منز ډیر اهتمام او خیال وساتي دا لومبه خبره شو او دویم سوی ما ملکت ایمانکم ګورې د وینځو غلامانو
نوکرانو، همسایگانو، کور کې دننه د همسایه اوسېږي، زمیندار دی، مزدورکار دی، خو چې ستا د لاس لاندې کم سړی دی، افسر خپل ماتحت او بادشاہ د خپل رعیت د دې به خیال ساتي. ما ملکت ایمانکم خو وینځي غلامانو باندې عرف کې شریعت کې اطلاق کیږي، لیکن یوازې هغې نه نور هم پکې داخل کا، علت ته وجې نه نور پکې داخل کا چې کم سړی ستا د لاس لاندې دی. افسر لاندې خپل بابوګان دي، خپل نوکران دي، خان لاندې خپل نوکران دي، او ستا همسایه دی، ستا مزدورکار دی، ستا د حکم لاندې دی، ستا د لاس لاندې ژوند تېري. د دې خلکو به ډېر خیال ساتي، ظلم به نه کوي. بالایي سړی دا به په مزدور باندې، په نوکر، په چاکر او په دې لاندې خلکو به زیاتې به ظلم به نه کوي. د دې ډېر خیال ساتي. او بیا یو بل اعلان وکړو، وی چې څومره دروازې دي جومات ته ټولې بندې کې سوا د ابوبکر د دروازې نه، ټولې بندې کې، ټولې چې څومره دروازې دي بندې کې. مخکې دې نه اعلان کړی د علي صاحب، هغه اباقي وه، غټې دروازې او دا کړکۍ. څومره چې په کړکۍ خلکو پریښي دي جومات ته مانځله پې راځي، دا کړکۍ بل طرف ته واړوئ. صرف د ابوبکر صدیق کړکۍ پرېږدی. اوس هم په مسجد نبوي کې باب السلام طرف ته یو بورډ لګېدلی دی، په هغې یې لیکلي دي هذه خوخة ابي بکر صدیق رضی الله عنه. د ابوبکر صدیق چې کوم دی کړکۍ وه، هغې نه خو شاته یې دا بورډ لګولی دی، کړکۍ لږه مخکې وه، خو اشاره ورکوي. علما لیکي دا هم دې ته اشارت دی چې نورې کړکۍ بند دی او د ده کړکۍ دې وي. نو جومات خو هغه زمانه کې د مسلمانانو د فیصلو ځای، جومات ته پیغمبر صاحب په زمانه کې دارالخلافه وه، د بادشاه د ناستې ځای و. نو دې کې د ابوبکر صدیق خلافت ته بیا اشاره ده. او یو عجیبه خبره یې وکړه، وی په ما چې د چا احسانات راوړېدلي دي او چا ما سره په دنیا کې ښېګړه کړې ده، د هغې بدل مې ول خلاص کړی دی، په ما د چا احسان نشته. څومره چې ما سره خلکو ښېګړې کړې دي، هر چاله ما د هغه د ښېګړې بدل خلاص کړی دی، په ما د چا احسان نشته سوا د ابوبکر نه. د ابوبکر احسان زما په غاړه کې اوسم پروت دی. ابوبکر له بده د احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکوي. او ما سره چې په مال کې څومره چا مینه کړې ده او په مرګرتیا کې را سره چا څومره اخلاص کړی دی، نو د ابوبکر نه زیات بل چا نه دی کړی. واقعي یوازې د پیغمبر علیه السلام د هجرت په سفر کې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څومره اخلاص کړی د سفر د هجرت. اوهو سړی حیران شي، څومره مینه یې کړې ده، څومره اخلاص یې کړی دی، او څومره د پیغمبر علیه السلام خیال ساتلی دی. او په مالیاتو کې چې څه به وراوړل به پیغمبر علیه السلام ته به کېښودل. بلکې وجیبه نقطه راته ویم، حضرت ابوبکر وی په زړه مې یو ارمان پاتې دی، وی هغه ارمان دا دی چې ارمان حضور پاک زما جیب خپل جیب وګڼي. څنګه خپل جیب؟ لکه یو سړي شي ته ضرورت شي نو خپل جیب ته فوراً لاس کوي، نه پکې شرم محسوسوي، نه حیا محسوسوي، او نه چا نه تپوس کوي چې جیب نه پیسې راوباسم او که نه، ججک نه محسوسوي. ضرورت راغی بس جیب ته لاس کوي، نه زوی نه تپوس کوي، نه ښځې نه جیب ته لاس ومنډم که نه، نه څه حیا او شرم محسوسوي. افسوس چې زما جیب د پیغمبر علیه السلام خپل جیب شي، لکه چې خپل جیب ته لاس کوي شی راوباسي، چې دقه رنګې د پیغمبر علیه السلام ضرورت یو زما جیب ته لاس کوي شی ته راوباسي. افسوس دا ارمان مې پړه پاتې. نور داسې شی نشته، داسې مینه نشته چې د حضرت ابوبکر صدیق سره د حضور پاک او د داغه سره نه. صحابه فرمایي که نه چې کله به نبی علیه السلام د کور نه بار راوته، ابوبکر به یې ولید او عمر به یې ولیدل، نو حضور پاک به دوی ته مسکی شو، دوی به هغه ته مسکی شو. دومره محبت او مینه. نو یو د ابوبکر احسان زما په غاړه سټ پروت دی، هغه له به د هغه د احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکوي. او بیا یې وجیبه خبره بله وکړه، یو پیشنګویي بله وکړه، یو بنده له الله اختیار ورکه د دنیا او د آخرت په منځ کې چې دنیا دې خوښ دی او چې الله سره څه نعمتونه دي ا دې خوښ دي.
بنده له خدای اختیار بنده وایي ځان یاد نه که بنده یو بنده له الله اختیار ورکړه چې د دنیا ژوند دې خوښ دی او که الله سره کم نعمتونه دي ادې خوښ دي نو هغې بنده د دنیا ژوند خوښ نه که او د الله سره چې کم نعمتونه دي هغې خوښ کړل. حضرت ابوبکر په جړا شو، په سلګو سلګو یو جړا. یو صحابي وایي موږ چې دا شیخ خو ډېر ساده سړی نه دی، دا بوډا ډېر ساده سړی نه دی. پیغمبر علیه السلام خو د یو بنده مثال ورکوي چې یو بنده له خدای اختیار ورکړه او هغه دنیا خوښه نه کړه او د الله نعمتونه یې خوښ کړل. دا خو د یو بنده مثال ورکوي. وی موږ هغه وخت سره پوه نه شو، ابوبکر پوه شو چې دا پیغمبر علیه السلام خپل ځان یاد کړه خو د بنده په تعبیر یې یاد کړه، ځان یې یاد کړه. د خدای بنده نبی علیه السلام او د اختیار هم دته میلاو شو او دنیا یې غوره نه کړه او د الله خو یې خوښه کړه. خو موږ پوه نه شو، ابوبکر پوه شو. او یو اعلان یې بل هم دغې وخت کې وکړو، اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرة العرب. جزیرة العرب چې څومره دی، بحر عرب بحر فارس، د دې منځ کې چې څومره علاقه ده دې نه یهودیان عیسایان وباسي، دې کې چې یو یهودي او عیسایي پاتې نشي، دا لرې کړي. ولې دا زمونږ دلته د مذهب ځای نه دي؟ که دا په خوا کې دی رہی ممکن د دې سبا خپله غلبه راولي او تسلط راولي او د مسلمان مذهبي ځای نه ګیر نه کړي، دا لرې کړي. او یو څو اعلانونه نبي علیه السلام نور مطلق الامة مما صنعوا. وی خدای دې په یهودو او په عیسایانو لعنت نازل کی. ولې؟ وی هغوی د پیغمبرانو قبرونو ته سجدې کړي دي او د خپلو پیغمبرانو قبرونو نه جوماتونه جوړ کړي دي، هغه د سجدې ورته کوي. ورې زما لا بل ځای کې راځي لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. ورې زما د قبر نه یو د عبادت شی جوړ نه کې چې دا زما قبر ته سجدې ونه لګوي. امت یې یراو چې ما سره خو د امت عقیدت او محبت او مینه ډېره ده، نو هسې نه چې زما د وفات نه پس زما قبرونو ته سجدې ولګوي. یو خبره بله مو کړه، هغه عجیبه ده. وی چې کم څیزونه تاسو ته ما ذکر کړي چې دا حلال دي او دا حرام دي، نو ګورې د دې نسبت ما ته ونه کې. نه ما در باندې یو شی حلال کړی دی او نه ما در باندې یو شی حرام کړی دی. ما ته چې الله څه ویلي دي چې دا حلال دی مې ته بیان کړی دی، او چې الله څه ویلي چې دا حرام دی هغه مې ته بیان کړی دی. ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. پیغمبر علیہ السلام تک د حل او د حرمت نسبت کیږي، نو پیغمبر علیہ السلام دا غي مبین دی، بیانون کې دی. نو ما د تدا بیان وکړه چې دا حلال دی. بشکه خدای خو مونږ نه نو مونږ ته خو د حضور پاک په جبه دا معلومه شو چې دا حلال او دا حرام. نو پیغمبر علیہ السلام دلته کې مضبوط اعلان وکړه چې دا څومره څیزونه حلال دي. نو ګورې د دې حقیقي نسبت ما ته ونه کې، مجازي ما ته کولی شي، حقیقي نسبت به الله ته کوي. الله په ما په جبه تاسو ته دا حلال کړي دي او الله په زما په جبه تاسو ته دا حرام بښکاره کړي دي. نو حلال حل او حرمت دا د الله په اختیار کې دي. دا یو څو اعلانونه وکړل او د دې اعلانونو نه پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته دننه شو. د دې بیمارۍ دوران کې لور یې راله بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها. او اتفاق دا چې کم وخت کې دا راله نو نبی علیہ السلام انتهایی په تکلیف کې و، ډېر تکلیف کې و. نو هغه په جلا شوه، دې سره خو یې مینه زیاته وه. نو هغې ویې وکرب ابا، او زما د پلار
تکلیف او مصیبت. نو علیہ السلام وته او فرمایل چې نن نه پس به په پلار مصیبت نی، لیس علی ابیک الکرب بعد هذا اليوم، نن نه پس به په پلار تکلیف نی خوا، د دنیا جون نه پس به د آخرت جون شروع شي، تکلیف ختم. نو ځان ته را نږدې کړه، نو چې را نږدې کړه نو ویې جړل، نو بیا ځان ته را نږدې کړه، نو چې را نږدې کړه نو ویې خندل. نو بی عایشه وی فاطمه ما خو ډېره هوښیاره ګڼلې، یو وخت هم جړه هم خنده، یو وخت خلک جاري خنداني او د خندا په ټیم کې جړاني، نو هم دې وجړل هم دې وخندل، دا ولې؟ وی زه د خپل پلار راز نه فاش کوم، دا ما سره د خپل پلار راز دی. نو چې کله وفات شو حضور پاک، نو بیا دې تپوس وکړه عایشې میره مور وه، وی فاطمې وی زما د موروالی په حق د نه تپوس کومه چې حضور پاک ځان ته را نږدې کړې نو تا وجړل، ولې؟ او بیا دوباره را نږدې کې تا وخندل، دا ولې؟ وی اوس بیا درته وویل، وی په لومړي ځل ځان ته را نږدې کړم، نو ما ته چې بچې زما په دې بیماری کې دا زما د وفات بیماری ده، دې کې زما د دنیا نه آخرت ته سفر ده، دې کې د وفات کېږم، خو ګورې چغې به نه وې او صبر به کوې. وایي چې د پلار مې واورېدل چې وفات کېږي او بیا د حضور پاک په شان پلار. الله اکبر. وی ما دې جړه راغله، ومې جړل، واقعي ډېره دړمنه وه، ډېره زیاته دړمنه وه. وی بیا چې زما جړې ولیدل نو ځان ته را نږدې کړم، وی ما ته چې بچې مه جاړه، زما په ټول خاندان کې بچو کې د ټولو نه مخکې به ته ما پسې را رسېږي. هماغسې شوه، د حضور پاک د وفات نه پس 6 میاشتې پس دا وفات شوه، 6 میاشتې پس، ډېره دړمنه. دې نه پس چا سره خبرې نه دي کړې، کور کې دننه وه، بهر نه راوتل. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. په ما داسې مصیبتونه را پرېوتل، که دا مصیبتونه په دې ورځو را پرېوځي، د ورځو رنګ به بدل شي، شپې به ترې جوړې شي، ورځې به تورې شي، شپې به ترې جوړې شي. په دې هم پوه شو، ښکاره خبره ده. دغه شپه باندې چې کله سبا وفات کېږي نو د پیغمبر علیه السلام طبیعت لږ درونو، بار بار په بېهوشي راځي، بار بار. او د حضور پاک طریقه خو به دا وه چې یو شپه به یو بیبي سره وه، چې بیماري سخته شوه او کله بیا د ګرځېدو نو بیبیانو نه یې تپوس وکړو، این انا غدن، این انا غدن، سار له به زما ورځ کم ځای وي، سار له به چا سره یم. نو بیبیانو خو پوه شوې چې صاحب تا ته خو خپل نمبر معلوم دی، خو چې دا بار بار تپوس کې نو دې کې څه چل دی. وی صاحب چې ستا کم ځای خوښوي، ستا چې کم ځای خوښوي. نو د عایشې دا کوټه ښه ده، د ابوبکر لورم ده، ډېره دا خو زه درته ویم دا کوټه ولې ښه ده، یو جومات ته نږدې ده، دروازه کړکۍ جومات ته وه، نو جومات ته په اسانه تللی شي. نو عایشه خو عایشه صدیقه او ټولې بیبیانې امهات المؤمنین د حضور پاک د جنت ملګري دي، خو د عایشې فضیلت په نورو لږ زیات دی په دغه جمدو بیبیانو. فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. حضور پاک فرمایي لکه څنګه چې ما ته ډوډۍ چوره کړې ډوډۍ په ښوروا کې په نورو ډوډو باندې غوره ده، خشته لګي، وي دارنګې عایشه د نورو بیبیانو په نسبت باندې بهتره ده. عایشې صدیقې په نمبر کې بیمارم شو، د هغې په نمبر کې بیماري زیاتم شوه او د هغې په نوبت کې وفات شویم دی، دا د هغې ورځ وه. د شپې تکلیف و سار ټیکو، بیا سار داسې ټیکو چې جمع ولاړه وه، نو حضور پاک په خپله پاڅېده او که دروازه کړکۍ وه جومات ته چې کومه کړکۍ وه په هغې پرده پرته وه چې د سوړه چونده کې کور ښکاره نه شي، نه کړکۍ کولو کړله او هغه پرده کې سپونو ته وکتل. او د ډېرو ورځو نه خو صحابو نه ولیدلې چې هغې څنګه د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک ولیده. وی دا مخ یې را باندې داسې ډولې ښکاره شو
کأن وجهه ورقة مصحف، لکه چې د قرآن پاڼه وي داسې خشته وه. د ښکلي شي تشبیه د قرآن د پاڼې سره ورکوي، وي داسې خشته وه. او چې پیغمبر علیه السلام په صفونو کې صحابه ته وکتل چې صحابه که زه نه مې صفونه ولاړ دي نو مسکی شو. او صحابه دا ګمان وکړو چې ګرې نبي علیه السلام روزي ابوبکر جمع ته ولاړ دی، سارمون د جمع رانانه ده. چې پیغمبر پوه شو چې که زه اوس لږم یو قدم اخلم نو صحابه باندې جمع ګډوډېږي، صفونه به مات کړي، ماله به رامنډه کړي، ما به ونیسي. نو بس زر یې ورته لاس داسې وړقو چې بس تاسو خپل مونځ کوئ او پرده یې راښکته کړه. خو دومره بیا هم کمزورو چې پرده پوره ښکته نه کړی شو، خو طبیعت یې خو. علي صاحب بار راووتو، صحابو ته تپوس وکړو کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم، طبیعت یې څنګه دی؟ اصبح بحمد الله بارئا، اصبح بحمد الله بارئا، د خدای حمد او د الله صفت دی، طبیعت یې ټیک دی. حضرت ابوبکر صدیق راغی تپوس یې ته وکړو، وی د الله رسوله د هغه یو بیبي صنح ته وایي د مدینې شریفې نه لږه بار، وی صنح ته لاړ شم نن مو طبیعت څنګه دی؟ وی د لاړ شه. نو تقریبا د 10 بجو ټیم کې د پیغمبر علیه السلام طبیعت ګډوډ شو. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی زما سینې ته ډډه والې وه، سر مبارک زما سینې ته پروت او یو کاسه کې مې ورته اوبې ښودې وې. نو تکلیف زیات شو، نو کله به سر مبارک پرې پتون زما کېښوده او کله به اوچت که، او یو صادر و نو کله به صادر په مخ واچو او کله به یې لر که، او لاس مبارک به اوبو کې کېښود په مخ به یې راښ که، په مخ به یې راښ که. ان للموت سکرات، یاره د مرګ مخ کې چې کم بیماری ده او کم تکلیف دی نو سخت دی. وی دی چې د مارور راننوته عبدالرحمن، وی چې راننوته هغه سره مسواک و، مسواک یې مږه. وی حضور پاک هغه مسواک ته داسې ډېر په غور وکتل. وی ما ورته چې صاحب مسواک ته د شوق کېږي مږي؟ سر مبارک یې وړقو چې او وی روا مې غشي. ما وی الینوه لکه صاحب دلی لږ نرم کم، وی سر مبارک یې وړقو. ما هغه مسواک را واغېستو په خپله خوله کې مې نرم کړ، چکونه مې پرې ولګولو ښه مې نرم کړ او حضور پاک له مې ورکړ. وی داسې مسواک یې ومږه چې داسې ښکلې مسواک یې چېرته نه ومږلی، ډېر خشته. او زر یې ماله راکړه واپس. وی ما زر د حضور پاک هغه مسواک په خپله خوله کې ومږه. بی بی عایشه وی خلک وی چې د 2 اخترونو میانس کې د شوال په میاشت کې نکاح سپیره ده. اوهو قمقلو وی زمانه زیاته بختوره ښځه بله کمه ده، زما نکاح خو د اخترونو میاشت کې شوې ده، د شوال په میاشت کې شوې ده. وی زه څومره بختوره یم، وی زما په غیږ کې د حضور پاک نه سوتې ده او زما په کوټه کې دفن شوې دی، او اخر وخت کې زما او د حضور پاک لاړې خدای شریکي کړې دي. مسواک ما ومږه، هغې له مې ورکړه ویې مږه، او بیا حضور پاک چې کم مسواک ومږه نو ما زر په خپله خوله کې ووو زما لاړې د رسول الله مبارک خېټې ته ورسېدې او د رسول الله مبارک لاړې زما خېټې ته ورسېدې. څومره لوی خبره ده. مسواک یې ومږه. خصائص کبرا کې سیوطي لیکي حضرت جبریل علیہ السلام روزانه براته د پیغمبر علیہ السلام عیادت پې کو ته به څنګه دی. د راننوت ملک الموت ورسره دی، چې څنګه راننوته او ملک الموت ورسره دی نو لومبې حضور پاک ته وی د الله رسوله ممکن ده چې د وحی په بنیاد دنیا ته زما دا اخیری راتللی بس. وحی بس دیه تقریبا سب واتر ورځې مخکې دا آیت نازل شوی و چې واتقوا یوما ترجعون فیه الی وحی په بنیاد دا ممکن ده چې زما اخیری راتللی او ملک الموت ما سره راغلی دې اجازت غواړي.
حضور پاک هغه ته اجازت ورکړه او ورته وی الله رسول الله را لېږلې ما او تعالی الله اختیار درکړي دنیا دې خوښه وکړو ما عند الله الله سره دې خوښ دي نو حضور پاک جبريل علیہ السلام ته وکتل د مشورې په بنیاد امرګر استاد څه خیال نو حضرت جبريل علیہ السلام ورته وایي وی الله رسول خدای پاک خدای له اختیار درکړ دنیا جون دې خوښتي وکړو الله لا وان الله يتشوق الى لقائك الله ستا ملاقات تر شوق کې دی الله دې ملاقات ته شوق کې ملک الموت انزل امرک خپل کار دې جاری کړ دی بیا عائشہ وی دومره پوه نه شم دومره پوه شم چې لاس مبارک یې ښکته شو او خوشبو مې محسوس کړه او آخری آیت مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى خدای ته زما لوی مرګري ستا مرګرتیا غواړم الله ته زما لوی مرګري ستا مرګرتیا غواړم الله ته زما لوی مرګري ستا مرګرتیا غواړم لاس مبارک ښکته شو یو خوشبو مې محسوس کړه نور پوه نه شم باقي واقع انشاءالله عند جمعه درس شریف ټول اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين مرګري بیمار دی حاجی عبدالوهاب صاحب الله دې ولا شفا ورکړي موږ کې دوه مسجد فرض سجدي په مانځ کې فرض دي هر رکعت کې دوه ویس نم کی خودل او داخلی او تابعینم دی خشتنم دی خودل خلی رشتی مسئلہ دا اللہ دی وتحال کی تمام ضرور یو خور والا بیمار دی اللہ دی ولا شفا ورکی نا مرگر دی دا دخلو ویخت خرسول دا من دی پا شریعت کی خواہ بعض خلق دخلو دا ویخت اخلی دا لوخی پیخلی و اختخرسی دا گناہ پا شریعت کی امتحان دی اللہ دی پا خون اندر کی کامیت کی نام یو مریض دی اغیر پر اللہ تعالی دی ولی شفا ورکی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ منذ نبی علیہ السلام پر نقش قدم روان کی الہذا حضور پاک خدا ایسی محبت زمک نصیب کی اللہ داغی دے جنڈ اللہ دے قیامت مرضود رہے اللہ داغی مبارک صفات دے مغ نصیب کی اللہ داغی دے مبارک لازہ حوض کوثر و بم نصیب اللہ داغی اتباع نصیب کی خدا دے حضور پاک دے اختلاف نہ مصد خدا داغی پہ نقش قدم مروان کی اللہ دے حضور پاک رولو شیب الدین خدا دے مغ پہ جن و مرگ نصیب کی قبر کے دے حضور پاک متعلق چه تپوس کیږي خدای کې زموږ کامیابی نصیب وکړي الله د ګناهونو نه مستثنی ګناهونو راته معاف کړي کوم مردگان وفات شوي دي الله ته مغفرت نصیب کړي خدای که څوک بیماران دي ته ولا روغ صحتونه ورکړي الله ته زموږ د دنیا او د آخر خیر راکړي د شر د مخلوق او د فتنو آفات او بلیاتونو من الله پامان کې وساتي صلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله وسلم محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 614 نمبر کیسټ کې تاسو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وفات بیان اورید دا بیان با په دوه کیسټو کې مکمل کیږي د دې بیان دا لومبه حصہ ده دا تاسو ته په خبر خار کې بیرون کې چلے گیټ اشرف روډ سره فقیر خان
नासिर खान कैसेट हाउस के द नासिर खान और हैदर खान सर मिलावीगी। द दिन अलावा द शेख उल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस से द हर जुमे तकरीबा हम तासुता दी दुकान ना तरला सकी देशी। टेलीफोन नंबर दे 255 29 12।